سلامونه او نیکی هیلې یو ځل بیا زه عباد الله نورستاني په انلاین لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست ویم په دې هیله چې په خپل ورځني چارو کې خوښ او بریالي اوسئ او د رمضان میاشت روژې به مو په خیر سره پیل کړي اوسي نن یو ځل بیا راځو د انګلیسي ژبې د الفبا په تورو او همدارنګه اوازونو باندې غږیږو د تیرې ویډیو په تسلسل سره نننۍ ویډیو کې زموږ موضوع د جی ایچ توری دی لکه څنګه چې په تیره ویډیو کې موږ د جی توري په اواز او همدارنګه ساکنوالي باندې غږېدلی وو نننۍ ویډیو کې موږ د جی ایچ توري په اوازونو او همدارنګه ساکنوالي باندې غږېږو نو هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ او د نن ورځې درس څخه یو څه زده کړئ نن ورځې زموږ موضوع د جی ایچ توری دی لکه څنګه چې په تیره ویډیو کې موږ د جی توري په اواز کې مو ویلي چې انګلیسي کې د جی توري دوه ډوله اواز ورکوي هر کله چې د جی توري څخه وروسته دغه آی ای او وای توري راشي نو د جی توري اواز همیشه لپاره موږ سره د ج اواز ورکوي خو که احیانا د جی توري څخه وروسته د دغه درې څخه علاوه درویشت نور توري راشي نو بیا اواز عموما گ یا هم ګاب تلفظیږي نو که چېرته وګورو د دغه جی ایچ توري ته د جی توري څخه وروسته د ایچ توري راغلی دی نو لہذا عموما په انګلیسي کې د جی ایچ توري غږ گ تلفظیږي گ موږ تلفظوو لکه د مثال په ډول سره یو لغت دی موږ سره ګوسټ لکه یاد لغت موږ څنګه تلفظوو ګوسټ جوسټ نه تلفظوو ځکه چې دا د ایچ توري د جی څخه وروسته راغلی دی یا د جی څخه وروسته ایچ توري استعمال شوی دی یا په پښتو ژبه کې هم د جی ایچ توري د غین غږ افاده کوي هر کله چې موږ غواړو په پښتو کې د غین بدیل پیدا کړو یا د غین لپاره کم توري انګلیسي کې راوړو نو موږ بیا د جی ایچ توري یا د جی ایچ د تورو تشکیل څخه استفاده کوو لکه مثال په ډول سره موږ افغان جی ایچ باندې لیکو خو د یادولو وړ دی چې په انګلیسي ژبه کې د غ یا په حنجري سیستم کې د انګلیسي یا د یادولو وړ دی چې په انګلیسي کې حنجري سیستم کې هغوی د غین اواز نه افاده کوي نو هر کله چې د غین توري هر کله چې یو لغت کې غین اواز وسي هغه گ تلفظوي مثال په ډول انګریزان افغانستان نه وایي دی افغانستان وایي په هر صورت دا د جی ایچ توري اوازونه وو چې د جی ایچ توري اواز همیشه لپاره گ ورکوي خو راځو د جی ایچ توري اړوند دوه موږ قوانین لرو یو قانون دی بل د نوټ په حیث موږ ورنه استفاده کوو لومړی د جی ایچ توري کله ساکن اوسي که تاسې فکر وکړئ په انګلیسي کې اکثرو لغاتو کې د جی ایچ توري استعمالیږي او په اکثر اوقاتو کې د جی ایچ توري ساکن اوسي نو د ساکنوالی قانون به څه اوسي نو موږ سره لیکلی هم دی جی ایچ is not pronounced when it comes after a vowel په دې معنا هر کله چې په یو لغت کې د واول څخه وروسته جی ایچ توري استعمال شي نو په اکثر اوقاتو کې د جی ایچ توري خپل اواز د لاسه ورکوي یا د جی ایچ توري نه افاده کیږي هر کله چې د پنځو واولو څخه وروسته په یو لغت کې د جی ایچ توري استعمال شي د جی ایچ توري خپل اواز له منځه ورکوي لکه موږ یو څه لغتونه د مثال په ډول اخیستي دي لومړی مثال کې موږ که وګورو د جی ایچ توري د آی څخه وروسته راغلی دی کوم چې خپله یو واول تورو څخه یو واول توری دی لہذا دا لغت لایټ تلفظي لایګټ نه ویل کیږي بل مثال که وګورو موږ بیا هم د جی ایچ توري د واول څخه وروسته استعمال شوی دی لہذا دلته د دغه جی ایچ توري ساکن دی فاګټ نه ویل کیدی شي یا یو بل لغت بیا هم د آی څخه وروسته یو بل د جی ایچ توري راغلی دی بیا هم دلته خپل غږ نه افاده کوي مایټ یو بل لغت کې بیا هم د آی څخه وروسته جی ایچ توري استعمال شوی دی او خپل غږ له منځه ورکوي موږ دا لغت ویټ تلفظوو ویګټ نه تلفظوو او په وروستی لغت کې بیا هم د آی څخه وروسته جی ایچ توري استعمال تلفظ نه افاده کیږي لکه هایګ نه ویو خو په ځینې مواردو کې یا په ځینې ځایونو کې د جی ایچ توري تلفظیږي یعنی ځینې لغتونه اوس موږ د جی ایچ توري تلفظوو خو بیا هم
د ګاب اواز نه ورکوي، د یو بل توري اواز ورکوي. دا د نوټ په حیث موږ هغسې دی GH is rarely pronounced like F. یعنی په یو نیم اوقاتو کې یعنی په یو نیم ځایونو کې GH چې دی د F توري اواز ورکوي. د مثال په ډول سره یا لغت که وګورو GH توري راغلی ان د دې چې د واویل څخه وروسته راغلی دی enough تلفظیږي. یا مثال په ډول سره یو بل لغت د واویل څخه وروسته راغلی دی tough د فی غږ افاده کوي. په وروستی لغت کې بیا هم د واویل څخه وروسته موږ سره د GH توري شتون لري، تلفظ یې د کاف. نو لہذا د GH توري هر کله چې د واویل څخه وروسته راشي په اکثر اوقاتو کې نه تلفظیږي او په یو نیم ځایونو کې تلفظیږي او غږ هم د F افاده کوي. دا و زموږ د نن ورځې د GH توري اړوند یو لنډه ویډیو. په دې هیله چې ویډیو به مو تر پایه کتلی اوسي او یو څه مو ترې زده کړی اوسي. تر راتلونکي ویډیو پورې تاسو ټولو ته ښه وختونه او د بیا لیدو په هیله.